درنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. د اکثرو افغان کډوالو به اکثره وخت ماته میسجان یا په واتساپ ګروپو کې دا پوښتنه کوله چې آیا زه پی او آر کارت درلودونکی یم یا د ای سی سی کارت درلودونکی یم، غواړم چې دغسې افغانستان ته ولاړ شم یا پر تورخم د لارې او یا دارنګه د سپین بولدک د لارې چې موږ ولاړ شو هلته زموږ ګوتې لګوي، آیا دا بلاکیږي یا نه بلاکیږي. خو مخکې خبره داسې ګونګه وه، خو اوس د پاکستان د وزارت داخله د خوا څخه دا نوې پالیسي جوړه سوې ده چې کوم افغان کډوال خپل په خوښه وطن ته ځي او کډه وړي، هغه خو هغه دی چې د دې ځایه څخه د دوی مسله ختمیږي. او که چیرې هغه افغان کډوال دغسې چکرانه باندې ځي یا په د یو کوم کار دپاره ځي وطن ته، هلته د دوی ګوتې چې کوم ولګېدلې د نن څه به وروسته د دوی کارډونه بلاکیږي، نو بیا ایفایې والا که دغه افغان کډوال ونیوله نو بیا به ملک ته نه راپرېږدي. نو دغه کوم چې ستاسې سوالونه کول دغه دی چې خبره به موږ د یونیسیار یا د نورو چارواکو سره شریکه کړله، هغو هم داسې جواب نه ویی. خو اوس دغه خبره مخته راله، رسنیزه سوله چې کوم افغان کډوال که د ای سی سی کارت درلودونکی که د پی او آر کارت درلودونکی هغه غواړي چې ولاړ شي وطن ته د څو شپو دپاره، هغه چې دی د خپل کارت څخه نور دوی استفاده نشي کولی، هغه به د پاکستان په نادره کې هغه کارډونه بلاک وي او بیا دوی دلته اوسېدنه نشي کولی. نور نو هغه دی تاسې خپل د دغه کاډو او د تګ راتګ سره احتیاط وکړئ، او که چیرې خپل وطن ته ځئ نو بیا خپل له کارډ څخه تاسې ګټه یا استفاده کولی شئ یا چکین پر اخیستی شئ. مننه.